تاسو مظاهره وا پوره مظاهره وا د چې کوم تاسو باندې چارج شو دې څه وایي چې دا تاسو مظاهره جاري مساتې کنه څه تاسو وجواب مونږ ته سم خبرې نه لري شوی او بس مونږ دلته ناست یو زه لږ قطار مطار صحیح کول غواړو زه دننه لاړم چې زه لږ مونځ وکړم زه دننه یم ماله بس داسې ټپاخو او تمانچې ټولو اواز رالو او چې ماشومان هغه کارېدل خو دا ټولو چې موریان دي زما خوریان دي هغه داسې جړلي او داسې منډې وهي ټول ټیر ګیس ولته لاټھی چارج او ټول زمونږ چې انتظامیه دي ډیفینس اف هیومن رایټ ټول زخمی شوي دي هغه بیا اوچت شوي او پولیس نیولي او هغه مختلف پولیس سټیشن کې بوتلی و زه دې پسې لاړم چې زمونږ انتظامیه چېرته دی نو بیا لیډي پولیس ما باندې رالو مونږ ته ما ته اوچت کړی او زما یو خور فرزانه مونږ دواړه بیا هغوی سره خپل ځان خلاص کول غواړو او هغه مونږ له بیا وخي او دومره زیات مونږ ته وخلی او بیا په داسې مونږ اوچت کړی او پولیس وین کې مونږ داسې پرېدلی او بیا مونږ لاړ پولیس سټیشن وومن پولیس سټیشن ته څومره کسان تقریبا گرفتار شوي دي په هغې کې زنانه سړي ماشومان گرفتار خو کم از کم 15-16 کسان گرفتار شوي او مختلف تھانو کې بوتلی لیکن مونږ ته اوس هم معلوم نه دی چې څومره چېرته لاړ ګوره مونږ سره 800 کسان او نن مونږ سره صرف 150 کسان پاتې شوي دي مونږ ته هېڅ معلوم نه دی هغه کور ته نه دی ورسېدی او زخمیان دي نن هم زخمیان واپس راغلي دي ټوټل ایمرجنسي دی مونږ ته هېڅ هم معلوم نه کېږي تاسو د خپل احتجاج به جاري ساتئ یا دې وخت کې تاسو ګورمنټ سره رابطه کړې ده که نه څه تاسو څه عمل دي څه لپاره رابطه کوم ګوره نه تاسو سره ګورمنټ سره رابطه کړې که نه رابطه خو مخکې کړې وه که نه مخکې کوټه لیټر هم کړی و ټلیفون او میسیجونه او ټول کړي وو چې موږ دلته غواړو اسلام آباد انتظامیه اے سی ډي سی ایس پی سټي هر چا سره زما رابطه و او ما دې ته درخواست کړو چې موږ له سیکیورټي ورکوي او دا موږ یو پوره من احتجاج کړو دا روټین احتجاج دی د موږ یو کال مخکې یو میاشت مخکې موږ د دې وارننګ ورکړی و چې موږ د 28 تاریخ باندې دا احتجاج به تر کومې پورې تاسو جاري ساتئ تاسو اوس خبر وکړئ چې وزیر اعظم به یا داخله وزارت زه دې له بالکل معافي نه کوم زما باندې چې ظلم شوی دی زه معاف کولی شم لیکن زما موریان باندې زما ماشومان باندې چې ظلم شوی دی هغه معافي نه کوم وزارت داخله دلته راځي څه نماینده راځي معافي غواړي زه به معافي ورکوم احتجاج جاري ساتلو څونه اعلان کړی اوس خو اعلان نه دی کړی لیکن نن 15 بجې مونږ اعلان کوو زمونږ میټینګ جاری دی او پکې لایحه عمل هم طے کوو چې مخکې به څه کوو او څه الټیمیټم مو حکومت لا ورکوو نو نن 15 بجې مونږ دې له الټیمیټم ورکوو او یا پې مونږ دا احتجاج غیر معینه مدت باندې جاری کړو ډېره مننه تھینک یو